سلامونه ښه لیدونکو، پام مو راګرځوم د نن څو مهمو خبرونو ته. پاکستان وايي بې ویزې افغانان دې د روانې میاشتې تر پایه خپل هیواد ته ستانه شي. د کورنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې میشتو بهرنیانو ته یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې که یې د ویزو موده ختمه وي نو د روانې ډسمبر میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووځي. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم خپره کړې خبرداری ورکړل شوی چې که د چا د ویزو موده پوره شوې وي او د ډسمبر تر پایه له پاکستانه ونه وځي نو د 3 کاله زندان سزا به ورکړل شي او دغه راز به پاکستان ته د بیا داخلېدو په تور لیست کې شامل شي. سپین بولدک کې جګړه درېدلې، د 14 طالبانو په ګډون 23 عام خلک ټپیان او 4 تنه وژل شوي. د کندهار د امنیه قومندانۍ یو مطبوعاتي مسؤل سلام وطندار ته نښته تایید کړې او ویلي دي چې سپین بولدک کې د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته دا مهال پای ته رسېدلې ده. د سرچینې په وینا پاکستاني ځواکونو یا د نښته کې پر عامو خلکو له درنو وسلو کار اخیستی دی. تلو نیوز تر سرچینو ویلي چې یا د نښته کې 4 عام لارویان شهیدان شوي او د 3 طالبانو په ګډون 20 کسان نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي عام خلک د سپین بولدک او چمن خلک دي. خو ځایي طالب سرچینې وایي کله چې سیمې ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه ورسېدل نو پاکستاني ځواکونو شاتګ وکړ او په عامو خلکو یې ډزې وکړې. محب وایي خلیلزاد غوښتل یوازې د پخوانیو جنګ سالارانو او طالبانو ترمنځ سوله وکړي او د دوی ترمنځ ځواک وویشي، نو ځکه ولسمشر غني مخالفت کاوه. هغه وویل د جمهوري نظام د سقوط بنسټ د مسکو په هغه ناسته کې ایښودل شو چې د حکومت د مخالفت باوجود افغان سیاسیونو پکې برخه واخیسته. سیاسیونو فکر کاوه طالب به موقف ورکړي. له ما پرته هیڅ سیاستوال د سولې پروسې د بدو پایلو خبرداری نه و ورکړی. د محب په وینا د تیر حکومت له رهبرۍ سره د جهادي مشرانو د اختلاف ژور ټکی چې حتی هغوی یې د جمهوریت خلاف په یو صف کې ودرول، د رجال برجسته ریاست ساتونکي د ساتونکو ډوډۍ او دسترخوان پیسې وې چې یودم یې پرې راکمې کړې. کندوز کې د ترافیکي پیښه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان له شمالي برخې کندوز ولایت خپاره شوي ریپورټونه وایي د 404 ډوله لوی مسافر وړونکي موټر کې د ترافیکي پیښې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د طالبانو د کندوز امنیه قومندانۍ خپرې شوې خبرپاڼه کې ویلي پیښه بیګا شپه د کندوز د علي آباد ولسوالۍ زنجیر سیمه کې د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. دا وه د نن خبري ټولګه، تر بیا د خدای په امان.